د پنجاب ایالت اعلی وزیر مریم نواز اعلان کړی چې له بې اسناده افغان کډوالو سره د کاروبار کوونکو کسانو پر ضد به قانوني چلند وشي. نوموړي له خلکو غوښتي چې افغانانو ته کورونه او هټۍ په کرایه ورنه کړي. د اسلام آباد په افغان میشتو سیمو کې ګڼ افغانان وایي چې ورځ تر بلې د پاکستان د حکومت له لوري د فشارونو کچه لوړیږي. دوی وایي پاکستان له یوې خوا د ویزو موده نه غځوي او له بلې خوا پر دوی باندې ژوند سخت کړی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو په دوام د فیصل ښارګوټي په نوم سیمه کې پولیسو تیره شپه د ښځو او ماشومانو په ګډون لسګونه افغانان نیولي دي. سره له دې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ سازمان د بشري حقونو سازمانونو له اسلام آباد غوښتي چې د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي، خو د پاکستان حکومت د دې غوښتنو پر ځای د کډوالو پر وړاندې خپل اقدامات لا پسې پراخ کړي دي. څو مهمې پوښتنې: پاکستان ولې تر بل هر وخت اوس د افغان کډوالو پر ضد سخت دریځه پالیسي پیل کړې ده؟ د پاکستان دا کړنې به څومره د افغانستان پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي؟ سلام، وخت په خیر. د نن څېړنې ته ښه راغلاست. د بحث لپاره خپرونه کې را سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی اسدالله اتل صاحب او د کډوالو چارو کارپوه عبدالمالک افغان صاحب. زه یوسف خان لالی یم. میلمنو ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. خپرونې ته هم په خیر راغلی. اتل صاحب اجازه راکړئ چې دغه بحث له تاسو څخه پیل کړم. مریم نواز امر ورکړی چې باید افغان کډوال چې نیول کیږي حتی په جوماتونو کې پر دوی پسې اعلان وشي چې دوی څوک دي، څوک ورته پناه ورکوي. جومات خو د ټولو مسلمانانو لپاره یو مقدس ځای دی. فکر کوئ چې باید دغسې شوي وای او سیاست حتی تر جوماته پورې راوړل شوی وای؟ الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. محترم لالی صاحب تاسو ته، محترم تاسو میلمانه افغان صاحب ته، تاسو همکارانو ته، ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. رښتیا هم د تاسف ځای دی لالی صاحب محترم. دا چې کډوالي یوه نړیواله پدیده د وخت ناوخت په نړۍ کې رامنځته کیږي د ځینې کړکېچونو ځینو مشکلاتو له وجې د یوې هیواد خلک پناه وړي او بل هیواد ته، د دې لپاره چې هغه دغو اسانتیاو او امکاناتو څخه چې دیدو محروم دي هغه ترلاسه کړي. او د تاریخ په اوږدو کې افغانانو باندې جګړې تپل سوي دي، د دنیا والقدرتونه دلته راغلي، دغه افغانان دې ته مجبوره کړي دي چې د افغانستان نه کډوال سي، ځکه دلته بمبارۍ ترسره کړي، همداسې زور زیاتی ترسره کړی، نور مشکلات ایجاد کړي. نو په همدې اساس په دغه بهیر کې ګاونډیانو، ځینو ګاونډیانو د موږ ډیره قوي برخه اخیستې ده. لکه پاکستان اوس په نړیواله کچه باندې د افغانانو، کډوالو افغانانو د لنګې غوا په څیر استفاده سوې. نړیوال هم د دې په سر باندې امتیازات اخیستې، پیسې اخیستې، د خپل هغه نواقصو قوانینو، انساني قوانینو په رڼا کې ګاونډیان هم د موږ د دې مجبوره هیوادوالو نه چې همدې د دې لامل سوي دي چې افغانان مجبوره سي کډوال سي او بل هیواد ته کډه ویوسي، په مشکلاتو کې هلته خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نو په همدې اساس همدغو ګاونډیانو قوي د دغې مسلې د رامنځته کېدو په برخه کې رول لري چې افغانان مجبوره کړي هلته ولاړ سي. نو زما په فکر د الهي احکامو په رڼا کې، د انسانیت په قوانینو کې، د انسانانو په لاس جوړ سوو قوانینو کې شاید مطلق دا ونه اوسیږي چې یو کډوال چې یو څوک مجبوره دی هغه د هغه په وړاندې د سیاسي برخورد ترسره سي، یا مسله د مثال سیاسي مسله د هغو باندې وتپل سي، یا هغو سره د زور زیاتی وسي، ځکه هغه د یو مشکل نه تللی د هغې هیواد ته تر څو ژوند خپل ژوند ته ادامه ورکړي، تحصیلات، اقتصاد، هر څه جوړ سي. دا چې مثال پاکستان په داسې اساس وخت کې چې په هر ډګر کې افغانستان په وړاندې مات څه، هم نظامي ډګر کې، هم د خبرو په ډګر کې اوس غواړي چې دغه موضوع کډوالو ته، مجبوره هیوادوالو ته هغه کې وتړي. دا یوه غیر انساني کړنه ده. دې ته بیرته راځو. افغان صاحب، غواړم له تاسو څخه هم وپوښتم چې د افغان کډوالو پر وړاندې داسې یو سخت دریځه پالیسي او داسې یو سخت چلند د کډوالۍ په کوم ځای کې دی؟ د کډوالۍ قانون ورته په کومه سترګه ګوري؟
سلامونه نیکي بسم الله الرحمن الرحیم. لالی صاحب وګورئ د کډوالو لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري ورته بېلابېل قوانین ټاکل شوي دي، هغوی ته حقوق ورکول شوي دي چې هغوی خپلواکي ولري، د تعلیم ته لاسرسی ولري، د ژوند اسانتیاوې ولري، او نور کوم قوانین چې د خپل هېواد وګړو ته ټاکل شوي دي دغو وګړو دغو کډوالو ته هم دي په نړیوال سطح باندې. خو د بعد مرغه پاکستان کې چې اوس ګورو دوی دغه ټول قوانین له پښو لاندې کړي دي. حتی نړۍ هم دوی سره غږیږي، خبرې ورسره کوي. د کډوالو په برخه کې کومې د ټولنې چې کار کوي د پاکستان نظامي حکومت سره د دې تړاو خبرې کوي چې دغه کډوال مه په تنګوي. خو له بعد مرغه دوی دغه لړۍ جاري ساتلې ده او توسه پورې ادامه ورکړي. یو خو دوی دا ادعا کوي چې دوی مسلمانان دي، د انصارو رول لوبوي، او د بلې خوا بیا دوی دا ډول ظلمونه کوي چې حتی اوس خبره جماعتونو ته هم رسېدلې ده چې د جماعتونو اعلان کوي چې نور وګړي افغانانو سره کاروبار ونه کړي، دوی ته کورونه په کرا ورنه کړي. نو دا سراسر ظلم ده. دا نه په انسانیت کې ځای لري، نه په اسلامیت کې ځای لري، او نه په نړیوالو قوانینو کې ځای لري. اوس یونیچیار ته بالخصوص په کار ده چې لاس په کار چې مداخله وکړي چې ولې دا ډول کړنې هغو افغانانو سره ترسره کېږي چې ډېری همالته زیږېدلي دي، هلته په کلونو میشت دي، هلته کاروبار لري، ژوند یې جوړ کړی ده، کورونه یې جوړ کړي، پانګونه یې کړې چې له همغې پانګونې له وجې نه حتی د خپله د پاکستان اقتصاد سره هم مرسته کېږي. خو د بعد مرغه بیا هم ټول شیان له پښو لاندې کوي او د افغانانو سره افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي. بله، فکر کوئ چې دا په ټوله کې د بشریت ضد یو جرم دی چې اوس پاکستان ترسره کوي؟ زه خبره ده دا سراسر سرغړونه ده د انسانیت نه، اسلامي قوانینو نه، د بشري قوانینو نه، دا د کډوالو لپاره چې کوم قوانین جوړ شوي دا سراسر سرغړونه ده. په دې برخه کې باید خپله د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي د پاکستان دغه ډول چلند څخه. خو بیا هم که موږ ګورو د بېلابېلو ایالاتو کې بېل برخوردونه کېږي افغانانو سره. خو پنجاب له بعده مرغه اوس دغه کومه سیاسي مذاکراتو کې چې پاتې راغله نور یې هم راویا زشته کړه او افغانان ډېر ځوروي. فکر کوئ له دا ډول کړنو څخه پاکستان ته په ټوله کې څه ګټه رسیږي؟ پاکستان ته هیڅ ګټه نه رسیږي. اول ځینې خلک وایي چې دغه افغان کډوال په پاکستان باندې بوج دي. اصلا نه دي. دغه موږ افغانان چې په بهر په غربي هېوادو کې میشت یو، زموږ کورنۍ هلته دي، په زرهاو میلیونه ډالر موږ استوو. په دې دا ډېر زیات مقدار پیسې دي چې هلته ورځي د پاکستان اقتصاد سره مرسته کوي. نو دوی ته په کار ده چې دوی سره کار وکړي او په عین وخت کې خپله دغه افغانانو پانګونه کړې ده، هغوی په پاکستان حکومت باندې بوج نه دي. یعنې که دوی د غرب په شان دوی سره کډوالو سره مرسته کولی بیا به دوی به څه ډول راویه کوله. اوس چې دوی اصلا هیڅ ډول مرسته دغه افغان کډوالو سره نه کوي او دوی کډوال خپله په پښو باندې ولاړ دي، دا ډول چلند ورسره کوي، نو دا ډېر د خواشینۍ ځای ده. درست. فکر نه کوئ چې دلته باید د پاکستان رویه یو بل څه وای، باید دوی سره ښه سلوک کړی وای، ځکه ډېری وخت کېږي چې هغلته دوی ژوند کوي؟ بالکل. اوس وګورئ په غرب کې چې یو څوک 15 کاله تېر کړي هغه ته د همغه هېواد پاسپورټ ورکوي، مساوي حقوق لري. هلته په پاکستان چې یو اسلامي هېواد ته یو تقریبا یو ډول فرهنګ لرو، عنعنات لرو، خو بیا هم دوی دا ډول ناوړه چلند کوي. حتی اسلام خپله چې دوی دعوه کوي چې دوی د اسلام په نامه باندې جوړ شوي دي، بیا هغه اسلامي چلند نه کوي او ډول ظلمونه افغانانو سره کوي. حتی دوی معلومه چې دوی بیرته هېواد ته راستنېږي، دوی نه ستنوي، نو دوی له حد نه زیات ظلم کوي او د دې ظلم انجام که نه ده او دوی ته دا ښه پایله نه لري. دوی خو بیا ګیله کوي چې ولې افغانان دوی سره ښه نه دي. خو همدغه د دوی بده رویه ده چې افغانانو سره ښه نه دي. که نه افغانان خو سوله خلک دي، کوشش کوي چې په سوله کې ژوند وکړي. ډېره مننه افغان صاحب، تاسو ته بېرته راځم. متل صاحب یو تحلیل او اند او تفکر په ټوله کې په دې ده، ځکه چې یو ځل پاکستان له افغانستان سره په نظامي ډګر کې ماتې وخوړله او وروسته له هغې تاسو وکتل چې څه پاکستان ډیپلوماسۍ ډګر کې ترسره کړل په ترکیه کې، وایي ځکه یې په افغان کډوالو باندې فشار اچولی چې د دې قصد اخلي. دا خو ډیره جالبه ده چې یو څوک په هرې برخه کې ناکامه سي، بیا په هغه مجبوره بېوسه خلکو باندې خوله لګوي یا هغه ځوروي، زیاتی ورسره کوي. نو په ټوله کې د پاکستان ولس
رښتیا هم د افغانستان ولس د پاکستان ولس سره ستونزه نه لري. شاید په سختو حالاتو کې خپله ډوډۍ هم ورسره نیمه کړي ورکړي. حتی همدا اوس د پاکستان اکثره ولس د افغانانو سره مینه لري، هغه سره خواخوږي لري، هلته ورسره مرسته کوي. داسې یوه محدوده کړۍ ده د پاکستان په پوج په نامه باندې. هغه مثال د غرب کرایه سوي خلک دي، هغه د نه انساني قوانینو ته ګوري نه الهي احکامو ته ګوري، هغه څه ترسره کوي چې دغه دوه مشترک ولسونه چې هغه اسلامي ارزښتونو په رڼا کې هغه لري، مشترکات لري، همداسې په ټولنیزو کې اجتماعي اړیکو کې یو ډول رابطه لري. حتی هلته ښیښیانې سوي دي، داسې پېښ سوي دي چې مثال پاکستانی ښځه افغاني ته واده سوي، افغاني ښځه پاکستاني ته واده سوي، هغه خو بیخي په هېڅ اصولو کې بیلتون تصور د هغو نه کېږي، ځکه هغه یو پیوند څه نور. نو په همدې اساس باندې یوازینۍ ستونزه یو خو په نړیواله کچه د لالی صاحب محترم نړیواله کچه کې نړیواله کچه باندې که موږ وایو بېعدالتي په نړیواله کچه کې چلند دوه ګونی دی، چلند دوه ګونه دی، کړنې دوه ګونې دي، ناانډولي بیخي اوج ته رسېدلې ده. اوس نړیوال سازمانونه دي، دا د کډوالو سازمان دی، دی کولی شي چې په هر ډول فشار باندې چې مثال د پاکستان د دې کړنو نه لاس په سر کړي، یعنی پرې نږدي، خو نه کوي. دیدو هغه خپلو قوانینو حیثیت له لاسه ورکړی، فقط د دنیا یوې برخه کې چې مثال د دې خوښه وي هغو ته قوانین ټاکي، هغو نه مثال حقوق ورسوي. په کومې برخه کې د دنیا چې هغو د خوښه نه وي ظلم ترسره سي بیا ترسره کېږي، که نه نړیوال قوانین وجود لري و دا اوس په فشار راوړي پاکستان د دې کار نه لاس په سر کېږي. او بل الهي احکام دي. اوس پاکستان ځان ته اسلامي هیواد وایي، اسلامي هیواد کې چې یو څوک مسلمانی خپل یعنی منځ کې پوله نه لري، شریعت کې پوله نسته ده. همداسې بیا چې مثال ګاونډی سي، د ګاونډي حقوق په اسلام کې څومره دي. موږ دپاره پاکستان په دغه ساحه کې د یو ویروس په توګه ایجاد شوی دی. تل موږ د دیونه درد لیدلی، د موږ حسن نظر دی، د موږ افغانان ورسره ښه نیت لري، د دیو هر وخت مخربه منافقانه کړلي دي چې افغانانو په وړاندې ترسره کوي. داسې اوس په جنګ کې ماته وخوړه، الله شرمنده کړه. همداسې دوحې ناسته کې د منځګړو هیوادونو پشتون کې چې هغه نړیوال هیوادونه دي، هغو د پشتون کې نظارت کې چې هغوی اقرار وکړي چې داسې بد ګاونډی الله تاسو ته درکړی دی لکه پاکستان. نو په همدې ډګر کې ماته وخوړه. اوس هغه د فشار په یو بیچاره غریب کډوال راوړي چې دا هم الهي احکامو کې یو ظلم دی، جبر دی، هم د دنیا د انسانانو په قوانینو کې دا زیاته. باید نړیوال دې مسلې ته رامخته سي، خپل حیثیت بیرته لاسته راوړي. درست. بحث ته به دوام ورکړو. وروسته یوې لنډې دمې عزتمندو لیدونکو لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. د بحث دوام ته راغلاست. افغان صاحب، بله پوښتنه دلته دا ده چې په داسې وخت کې چې پر افغان کډوالو باندې دومره ظلم کیږي، نړیوال سازمانونه چیرته دي؟ UNHCR چیرته دي؟ نور د کډوالۍ سازمانونه چیرته دي چې د دغه بهیر مخنیوی وکړي او حتی په پاکستان باندې فشار راوړي؟ لالی صاحب ډېره ښه خبره مو مطرح کړه. دلته د نړیوال سازمانونه سره د دې چې لاس په کار دي، خپله دفترونه هم هلته موجود لري، ځینې وخت په خپلې شمېرې هم ورکوي دغو کډوالو ته چې زیاتی درسره کېږي موږ سره اړیکه ټینګه کړي. نو فعالیتونه یې شته، یعنې دوی خپل کار کوي، څومره چې وسه کېږي هغه کارونه کوي. حتی هغه جانه چې کډوال نورو هیوادو ته انتقالوي، په دې برخه کې هم خپله UNHCR ټول سازمانونه دخیل کار کوي. خو له بعده هغه دومره زیات کار هم نشي کولای. ځینې وخت ځینې هیوادونه چې هغه ډېر وخت نه ورکوي دغو سازمانونو ته، او بل له بعده هغه موږ ډېر زیات تعداد کډوال په پاکستان په خاوره کې لرو چې د دوی
واضح خبره ده چې ډول ستونزې لري او ډېرې ستونزې لري. نو UNHCR د پاکستان حکومت سره د کورنۍ چارو وزارت سره منظم تماس لري، ورسره خبرې کوي په دې تړاو باندې، خو بیا هم دومره موافق نه دي. په پای وخت کې زموږ خپل حکومت ته هم پکار ده چې موږ سفارت ته قونسلګرۍ په دې اړه خبره سره پورته کړي. بله درست افغان صاحب، د سازمانونو سربیره ګاونډي هیوادونه ولې دې ته غبرګون نه ښیي؟ روسیه یا په ټوله کې چې موږ په رسمیت پیژندلي په دې وروستیو کې چین، تاجکستان، ازبکستان، ایران، ځکه دا یوه غټه پروسه ده او دوی باید غبرګون وښیي. افغان صاحب ښه خبره وکړه لالی صاحب، چې دنیا هم اوس خپلو ګټو ته ګوري. که موږ ځیر سو اوس د یوکراین کله چې کډوال راوتل یوکراین نه، د اروپایي هیوادونو خاصې دروازې ورته پرانېستلې، خاصې ویزې یې ورکولې، په ډېر قدر عزت یې راوستل، ځکه چې دوی هلته ګټې خوندي وي او په دې جګړه کې ښکېل وو. او کوم ځای چې افغانانو ته تړاو لري، افغانان د بده مرغه د 50 کاله کېږي چې کډوال شوي دي، هغه قدر او عزت چې په لومړیو ورځو کې چې کومې ګټې پاکستان او ایران ته ورتلې، د افغان کډوالو ډېر قدر او عزت و. خو اوس چې دوی ته داسې مستقیما ګټه نه ورسیږي، نو سره داسې ګټې ورسیږي خو مستقیما نه په دغه ګټه نه ورسیږي، د دوی رویې ورسره او چلند یې تغییر کړی. کوم ځای چې نور ګاونډي هیوادونه دي هغوی خپله هم دروازې د کډوالو لپاره نه پرانیزي. زموږ خو تاجکستان هم څنګه پروت ده، نور د مرکزي اسیا هیوادونه دي، حتی روسیه ده، دوی هم داسې دروازې نه دي پرانیستي افغان کډوالو لپاره د پخوا او د اوس چې اخواته مخه وکړي او داسې خاصه زمینه ورته مساعده ده. نو له دې کبله هغوی هم ډېر داسې خاص غږ نشي پورته کولی. نو اوس یوازې دغه دوه هیواده دي، ایران او پاکستان، چې موږ ډېر هیوادوال پکې میشت دي، سره له دې چې لړۍ روانه ده چې دا کډوال بېرته خپل هیواد ته راستنېږي، خو دوی بیا هم دغه موقع نه ورکوي چې دوی کوم ځایونه اخیستي دي یا کاروبار یې ده هغه وتړي، خرڅ کړي او په قرار سره خپل هیواد ته راستنې کوي، بیا هم ناوړه چلند کوي. خو بیا هم دغه نړیواله ټولنه باید یو میکانیزم جوړ کړي، یو میکانیزم چوکاټ کړي خپل افغانان بیرته افغانستان ته راستنوي. ډېره مننه، تاسو ته بیرته راګرځم. اتل صاحب، فکر کوئ چې د پاکستان له لوري د دا ډول یو پالیسیو پلي کول څومره کولی شي چې د دغه افغان کډوال چې اوس مهال په جبري توګه یا نیول کېږي یا هم راشړل کېږي په زړه کې نفرت پیدا کړي؟ بالکل دا ډول کړنې خو چې د اسلامي شریعت له مخې ناروایی او د انساني قوانینو هغه ترحم و شفقت نه لري، خامخا کرکې او نفرتونه ایجادیږي. داسې په سیمه کې حتی په خپله هیواد کې پاکستان حکومت خپل هغه محبوبیت له لاسه ورکړی دی، د اوس د عرج و مرج په اوج کې دي. دا د همدغو یعنې پردیو په فرمایش کړنې دي چې پاکستان او نظامی حکومت یې ترسره کوي. که چېرته د پاکستان پوځي حکومت هوښیار وای، د عقل نه کار اخیستی وای، باید د خپل د ولس زړه یې لاسته راوړی وای. هغسې مثال چې پاکستان ولس داخل کې یوه برخه ولس امتیازات لري، نورې برخې ولسونه محرومه دي ډیری. همداسې که چېرته هغلته افغان کډوال اوسیږي، هغه هم د یو قوي رول لري چې د پاکستان دغو بدو کړنو، د پاکستان د حکومت د بدو کړنو په وړاندې نفرت پیدا کړي. بالاخره نفرت یو بلې پروسې یو هغه ته اړخ ته اوړي. نو په همدې اساس باندې دا طبیعي ده چې شاید ډېر افغانان نور هم متاثره کړي کوم چې په افغانستان کې دي، ځکه هغه د وجود برخې دي هلته چې پاکستان ته تللي دي، هغه ورونه دي، خپلوان دي، ګاونډیان دي، هغلته چې زور زیاتی ورسره ترسره کېږي، طبیعي ده چې د دې هم نفرت ورسره اضافه کېږي. حتی د پاکستان هغه ولس چې د افغان کډوالو سره محبوبیت لري، مثال هغه سره صلې رحمي لري، د انساني د اسلامي حقوقو په رڼا کې هغوی هم د پاکستان حکومت سره کرکه او نفرت ایجادیږي. نو د دغو کړنو سره چې دا د پاکستان د حکومت لپاره یو بل ګواښ دی چې ورته متوجه کېږي. بله اتل صاحب، فکر نه کوئ چې وروسته له جګړې کوم مذاکرات چې ترسره شول په ټوله کې قطر کې بیا ترکیه کې، دغه یو طلایي چانس د پاکستان لپاره چې کوم تقابل چې په ټوله کې په تعامل باندې بدل کړي؟ څومره ښه خبره ده لالی صاحب محترم. د پاکستان دپاره زرین فرصتونه لاسته ورغله. که چېرته پاکستان په همدغه لیول چې اوس روان دی
چې روان دی دا هغه متل دی وایي دا لاره ترکستان ته تللې دا لاره تباهي ته تللې ځکه د دې محبوبیت د پاکستان د ولس په وړاندې له منځه تللی په ګاونډ کې هم دی محبوب نه لري دوست نه لري ملګری نه لري په نړیواله کچه هم د اعتبار له لاسه ورکړی دې لپاره دغه زرین فرصت و چې د اسلامي امارت سره د دوحې یعنی دوحې هغه میز ته مرکز و مثال هلته فرصت لاسته ورغی چې د دوه نړیوالو هیوادونو یا سیمه ییزو هیوادونو په شتون کې دلته صلح ترسره کړي چې دې کې د دې د منافقت له وجې شاته سوه نو په همدې اساس باندې موږ ویلی سو چې یو فرصت قوي پاکستان پوجي حکومت له لاسه ورکړه چې دا د دې د تباهي لامل ګرځېږي ځکه دې دپاره دا ښه فرصت و چې په دغې غونډه کې اړیکې د ګاونډیانو سره ښې کړې وای چې یو ګاونډی پیاوړی اقتصادي پیاوړی اجتماعي پیاوړی سیاسي پیاوړی حتما تاثیرات په بل ګاونډي دا چې ما مثال لانجې ګوري ګاونډي هېواد ته د خپل هم په تاوان کې دي 100% په تاوان کې دي ځکه ګاونډي هېوادونه چې دي یو نش لیدونکی یو هغه لري مشترکات لري یو وصل لري لکه ګمرکونه ګمرک کې اوس راکړه ورکړه صادرات واردات مجبوره ده د ګاونډي په هېواد ترسره کیږي نو په همدې اساس باندې داسې په کمې کړنو روان دی فرصتونه له لاسه ورکړه دا به د دې ډېره یعنی تباهي خواته روان حالت دی چې ډېره زیاته مننه تاسو ته بېرته راګرځم جناب افغان صاحب یو دقیقه وخت لرو څه باید ترسره شي حل لارې څه دي اشاره وکړه دوه ګاونډي هېوادونه به په وروستیو کلونو کې ټولې دروازې خلاصې دي کاروبار لري تجارت لري چې د سیمه ترقي وکړي او دغه یوازې دوی دغه صحیح برخه کوم افغانان بله لپاره څومره ګټه رسوي د هغوی اقتصاد ته تل د افغانستان باندې تجارت کړی ده او زیاته یې کړې ده سره د افغانستان تل کوشش کوي هر حکومت کوشش کوي پاکستان سره اړیکې ښي په پاکستان برعکس رویه بده ده او بد چلند کوي افغانانو سره او افغان حکومتونو سره درست ډېره زیاته مننه ښه اتل صاحب څه باید ترسره شي څه کول پکار دي حل لاره څه ده ګوره لالی صاحب محترم یو نیک ګاونډی هغه د الله رحمت دی یو بد ګاونډی متاسفانه یو عذاب دی نو ښه کړنه دا ده چې پاکستان د دغو ټولو تیرو څخه تیر سي ځکه موږ ورته تیرو چې هر څه افغانستان کې کړي دي افغانستان د زغم او د حوصلې متدینه خلک لري د جګړو خلک لري د جګړو د هر ډګر خلک لري ټولو ته معلوم هم دي ټوله دنیا چې دلته په زور او قوت راغلي ماته سوی هم ده که په بد نیت راغلي خو که په ښه نیت راغلي افغانان د ټولې دنیا په وړاندې د ښې اړیکو نیت لري د ښې ارادې نیت لري خصوصا د ګاونډیانو په وړاندې که چېرته پاکستان وایي چې د ما اقتصاد پیاوړی سي د ما سیاست پیاوړی سي دغې سیمه کې محبوبیت ترلاسه کړم ګاونډي سره د ښه اعمال چلند ښه کړي د ګاونډي د کډوالو سره د چلند ښه کړي دا د دې دپاره د بري راز دی که چېرته همدغسې رواني د بل په فرمایشو د بل په امر باندې دا به نورم د دغه کړکېچ اوج ته رسیږي بیا به هیڅ فرصت دی ورته نه نو په کار دا دی احترام متقابل یو بل ته مثال احترام کول یو بل سره همکاري کول دا د دواړو هیوادونو د پرمختګ لامل ګرځي. ډېره زیاته مننه د سیاسي چارو شنونکی اسدالله اتل صاحب او د کډوالو چارو کارپوه عبدالمالک افغان صاحب په خپرونه کې ستاسو له حضور څخه نړۍ منندوی یم. عزتمندو لیدونکو د نن څېړنه هم پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مسپارم. ښې چارې.